السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، دغه پیسې زه چاته ورکوم، فقط تاسې راسره شمارئ. دغه اخره کې به نفر هم وګورئ دا پیسې زه چاته سپارمه. دا دی یو، دا دی دوه. څه عجیبه زندګي ده، ته هم ژاړې زه هم ژاړم، غرونه غرونه بېوسي ده، ته هم ژاړې زه هم ژاړم. 950 دا دی شپېته 500 10,000 افغانۍ کېږي. دا 10,000 افغانۍ مونږ دغه حاجي صاحب ته وسپارلې. دا هغه حاجي صاحب ده چې څه موده وړاندې یوه کوچنۍ لور خلکو کس کې ترېبوله. کله چې مونږ خبر شو واقعا مونږ یې ودرولو، خو بیا بېحده زیات خوشحاله هم شو. الحمدلله مونږ په نړۍ کې غیرتي مسلمانان ورونه لرو. تل یې په خپل وطن باندې خپلو خلکو باندې غیرت کړی. دوی په مزدورۍ باندې پیسې ګټلي، دوی د خپلې مټې ستړي کړي دي، دوی خوب نه دی کړی، دوی آرام نه دی کړی، دوی ورځې ځان نه خولې تویې کړي دي. زما هغه مسافرونه یادوم چې کوم ورونو موږ سره هر وخت همکاري کړي. الله دې تاسو ته پوره اجر درکړي چې خپل فامیل مو پرې اخی، خپل خوږ شیرین وطن مو پرې اخی، پردي وطن کې خپله ځواني او خپلې خولې تویوئ، خو بیا هم تاسې دغه بیچاره خلک نه دي هیر کړي. د دوی درد تاسې خپل درد ګڼلی. رښتیا هم که ووایو موږ تاسې ټول یو خلک یو، درد مو یو، خوشحالي مو یو ده. که چېرته موږ درد جدا جدا وای، نن د دغه حاجي صاحب درد به خپل درد و، موږ به څه کولو؟ خو دې نه معلومېږي چې موږ تاسې ډېرې ژغورې رهي دي سره هېڅ کله نه بېلېدونکي یو. دا چې صاحب خپله مسافر و، دوبۍ کې ژوند کړی، خپلې بچیانو ته یې حلاله نفقه ګټله. دا چې د الله نه وه خوښه بېرته راغلو خپل وطن ته، نصیب یې نه و بس، او خدای پاک داسې یو حالت سره مخ شو. دا حالتونه به ته هم لیدلي وي. خامخا ډېر تکلیف لري مسافر ورونه، مو لیدلي دي. الله د یو ډېر خورۍ پیسې نه ګټي، ډېرې په خورای ګټي، ډېر تکلیفو سره یې ګټي. الله د یوې یوې روپۍ 100 په یو په لاکه یو په 100 بدلې دی کي. امین. دا غورونه د الله پاک ژوندي لري. د مو رقم خلکو سره دی ډېر دردېږي، ټوله ورځ دا منډې ارمنډې وایي، خولې یې وچې وي، چاکره اوبه نه څښي، مړۍ نه خوري، چای نه څښي. خالص د الله رضا په خاطر دا لګیا وي. مو ته 3 وره کور ته راغلل، دی مو کرشین چای نه ده څښلی. نو د واس مو د الله د دی ته یو په 100 بدلې در کړي، توسې ته دی خدای در کړي. حاجي صاحب کله چې داسې حالات سړی وکړي چې د یوه کوچنۍ لور څوک بیایي، نو کله به سړي ته مړۍ خوند ورکړي، کله به سړي ته چای خوند وي. باید یادونه وکړم چې دغه پیسې موږ ته چا رالېږلي دي. دا زموږ یو مسافر ورور دی چې هغه د کویټ نه رالېږلي دي. ستاسو منت دغه دی، تر حاجي صاحب ورسېدو. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. زه به د یو پیغام هم وغږوم، تا ته ښه معلومات وشي. چې سلو دینارونه توره پیسې یو چې 20,000 خو 20,000 خرچي که هر څوک شي، خو زه به 13,000 به ته نه واخلې خو زه اوس وایم چې 13,000 یې کړه. تاسو منت 13,000 افغانۍ تر حاجي صاحب ورسېدو. او عکس دی چې ما ته رالیږلی و، دا لینک دا دې راته ویلي وو چې ده ته یې وسپاره. یو دونه دې کړې وه چې زه دغه کوچنۍ ماشومې ته یې ورکړه. متاسفه چې دغه ماشومه نشته ورسره، کاش ما دغه ماشومې ته ورکړې وای، ستا دغه ارمان مې هم پوره کړی وای. موږ تل کوښښ کوو چې د خپلو هېوادوالو، دردمنو هېوادوالو چې د موږ یو درد ورکړو په مقابل کې خوشحالي ورکړو، خو ډېر مو وبخښه چې بریالي تاسو ته خوشحالي درکړو. انشاءالله دا خوشحالي به تاسو ته حاصله شوې وي. داسې فکر وکړه لکه همدغې ماشومې ته چې رسېدلي ولې چې دغه والد صاحب دی. څه ویل غواړې دغه ورور ته چې موږ پیغام وغږولو؟ زه د ورور ته دغه یایم چې الله پاک د یو په 100 بدلې در کړي. الله پاک دې د سفر بې خطره کړي. امین. چې څه مشکلات وي الله دې د خلک یا ټولو مسافر ورونو. امین. خو د نن سبا حالاتو کې ډېر بد حالات ده چې تو سره دومره غم در سره دی، خور غریب. نو خدای پاک دی بدلې در کړي. وروره موږ به څه وایو، نو راته خو زړونه ماده وکړي، خولې ماده وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه یې وروره جوړې؟ شکر همدا اوس هغه نفر سره نه اوسم ته سمانات ته ورسېدو، دغه د څانګه سره نه اوسته، څه خبرې اوسه کوې؟ السلام علیکم. جوړې طبیعت ښه ده، ژوند ښه ده، سفر سره ښه یې، ملګري دې ښه دي. شکر دی، خوشحال
خوشحال اوسئ آباد اوسئ ویډیو هم دلته ډېر خفه وو بس د ملګري رضی الله ژوندی لري الله خو امین الله دې شهرمان کړي بس تو خلکو غږ چې کوي تو کومه منات چې و مو ته ورسېدو الله پاک د اجرونه دیر کړي الله پاک د یو په لاکه یو په سله بدلې دیر کړي اوس دی بولي بچه دغه منات نه به دغه وړو جلفې ته لکه چې ښه شی وخت چې خوشحال خو جاردش خامخا به وخوالم دی تو خوشحالي دي چې دی نه غوښتې وه دا به زه خوشحاله وم الله خو امین دا بدیږي انشاءالله دا خور غریب د و خولی زیاتې 10,000 روپۍ کومه منات چې تو و ما ته یې ورسولې بس الله دې کامیاب کړه الله دې خوشحال اوسه نور به یې کوو انشاءالله خوشحال آباد اوسئ امین تو خپله مشکلات خیر پروس کړي امین تو سره تو سې د الله سفر بې خطره کړي الله دې د په ډاکو منګول خپل کور ته راولي خوشحال اوسئ آباد شئ مننه جا ژوندی اوسې ښه وخت ته غوړوي ډېره قدر لیدونکو تاسو زما د دغه مسافر خبرې هم واورېدې چې زموږ مخامخ خبرې وکړلې او صرف تمنات هم ونشتو زموږ هدف څه ده ولې موږ دغه ویډیو جوړوو هغه وروڼه چې کومک یې کړی او مرسته کړې موږ دردولي مقابل کې دوی دپاره خوشحالي ورکړو دا خپرونه په همدغه خوشحالۍ پای ته رسوم تر بل یو خوشحاله خپرونې د خدای په امان ته هم ژاړې زه هم ژاړم